یو ډېر د یېرې حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اربعة یؤذون اهل النار على ما بهم من الاذى. یو څلور جهنمیان به داسې چې هغه به د نورو جهنمیانو له د خپل چغو د وجې نه او د خپل سختوالي د عذاب د وجې نه د نورو جهنمیانو له تکلیف ورکړي. یسعون بین الحمیم والجحیم. او دا څلور کسان به د ګرمو اوبو د رنګې د دې سخت اور په منځ کې منډې را منډې وایي. او یدعون بالویل والثبور. د هلاکت چغې به وباسي، د هلاکت چې ای هلاک شولو، ای برباد شولو. نو فیقول اهل النار بعضهم لبعض. د جهنمیان به خپل منځ کې یو بل ته ووایي چې ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الاذى. د دې څلورو کسانو دا څه حالت دی؟ دی خو موږ له تکلیف راکړو، دا په څومره غټ عذاب کې دی مبتلا دي چې دومره چغې وباسي. نو را به شي دا څلور جهنمیان د دوی معلومات به کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وګوري نو فرجل مغلق علیه تابوت من جمر. یو سړی به په دې څلورو کې چې هغه به د اور په تابوت کې را بنګلی شوی، د سکروټو په تابوت کې را بنګلی شوی. یعنی یو طرف ته به د جهنم ګوري او بل طرف ته به د اور کې دننه د ده لپاره یو بل تابوت جوړ شوی چې په هغې کې به ورتلی شوی. دویم ته چې وګوري نو ورجل یجر امعاءه. هغه به د دې سخوالي د عذاب د وجې نه پې ته دا کلمې ښکته ولیدلي او په ځان پسې به یې راکاږي او دا چغې به وایي. هغه دریم ته چې وګوري نو ورجل یسیل فوه قیحا و دما. د دې خولې نه به وینې روانې او زوی به ترې روانې د سخوالي د عذاب د وجې نه دا ګوګل به په دې خوله راولېږي. څلورم ته چې وګوري ورجل یاکل لحمه. هغه به د خپل ځان دا غوښې په خپله باندې خوري. دومره سخت عذاب وي چې په خپله به خپل ځان چپونه لګوي او د خپل اندامونه به په خپله باندې خوري. نو فیقال لصاحب التابوت. دا جهنمیان د صاحب التابوت ته به ووایي، دا کم چې په دې تابوت کې بند شوی د ده نه به تپوس وکړي چې ما بال الابعد. د دې بدبخته دا څه حال دی؟ دا تا څه چل کوه چې دا تو تا ته دومره سزا میلاویږي او دومره په بد حال کې چې موږ له دې تکلیف راکړو سره د دې نه چې موږ ته خپله سزا میلاویږي. نو فیقولو دغه سړی به ووایي دا کم چې په دې تابوت کې بند دی چې ان الابعد دا هلاک شوی چې دی قد ماته مړو په داسې حالت کې وفي عنقه اموال من الناس چې په د ده په دې سټ کې پردي مالونه وو. یعنې داسې مرګ وله په داسې حالت کې راغلی و چې هغه د پردي مالونه لوټ کړي وو، پردي مالونه یې غصب کړي وو، حرام یې کړي وي. نو د هغې د وجې نه اوس ده ته دا سزا میلاویږي. ویقال للذي یجر امعاءه. بیا به هغه سړي ته وویلی شي چې هغه د خپلې کلمې د سخوالي د عذاب د وجې نه ښکته به د خپو کې راکاږي او کلمې ته ښکته پرېوتې دي. ده ته به وویلی شي چې ما بال الابعد. د دې بدبخت او د دې هلاک شوي دا څه حالت دی؟ ده ته دا څومره سزا میلاویږي؟ ده خو موږ له تکلیف راکړو او سره د دې چې موږ ته خپله سزا میلاویږي، د ده د طرف نه هم دا چغې اورو، دا خو یو قسمه بله سزا ده. نو دا سړی به ورته ووایي فیقولو دغه سړی به ووایي دا کوم چې دا کلمې راکاږي چې ان الابعد دا هلاک شوی چې دی او دا بدبخته چې دی کان لا یبالي ان اصاب البول منه لا یغسله. ده به داسې کار کوو په دنیا کې چې د تش او دسماتو نه به یې ځان نه ساتو، چې کله به په کپړه باندې جامو باندې تش او دسمات یې ولګېده نو هغه به یې نه وینځو، بېباکه و. نو نن دا حالت دی چې دومره سخته سزا ورته میلاویږي چې دا کلمې ښکته په ځمکه باندې پرتې دي د سختوالي د عذاب د وجې نه. فیقال للذي یسیل فوه قیحا و دما. بیا به هغه سړي ته وویلی شي چې هغه د خولې نه وینې رارتئ د سختوالي د عذاب د وجې نه او زوی رارتئ او نوونه رارتئ په دې خوله باندې چې ما بال الابعد. د دې بدبخته لا څه حال دی؟ ده به څه شل کلی په دنیا کې چې دومره سخت سزا ورته میلاویږي. نو دا سړی به ورته ووایي چې ان الابعد کان ینظر الى کل کلمة بدعة قبیحة یستلذ بها. ده کې دا کار چې په دنیا کې به کم یو د فحش ملګری و او د پاش خبرې به وي او د پاش مجلس به و، سپکې خبرې به وي، بېکار او ردي خبرې به وي. دا به په هغې کې ناست و، دا سپک باسونه به یې کول او د هغې نه به یې خوند اخیستو. نن دا حال دی چې په دې خولې باندې د سخوالي د عذاب د وجې نه وینې را بهیږي او نوونه پرې را بهیږي. بیا به هغه څلورم له راشي الذي یاکل لحمه چې خپله غوښه په خپله باندې خوري. نو ده ته به وویلی شي چې ما بال الابعد. د ده څه حالت دی؟ دا په څه د څه ګناه کې راګیر دی؟ نو دا به ورته ووایي چې کان یمشي بالنمیمة ویأکل لحوم الناس.
ما په دنیا کې داسې کارونه کول چې چغلي به مې کوله، خلک به مې جنګول، د خلکو په منځ کې به مې فساد پیدا کاوه، د ده خبره به مې دله وړل، هغه له وړله، د هغه به مې دلته راوړله او د خلکو غیبتونه به مې کول. نو د هغې د وجې نه ماته نن دا سزا میلاویږي چې زه د سخوالي د عذاب د وجې نه د خپله غوښه په خپله باندې خورم. نو موږ او تاسو اوس په دې حدیث کې سوچ وکړو چې یاره چېرته دا ګناهونه خو به په موږ کې نه وي، داسې نه چې موږ به دغه څلورو کسانو کې راشو. ډېر د یېرې حدیث دی چې دا د دې څلورو کسانو د وجې د عذاب د وجې نه به د نورو کسانو ته تکلیف میلاو شي، دا دی چې کومې چغې وایي. نو موږ او تاسو له دا پکار ده چې یاره سوچ او فکر به دې کې وکړو چې چېرته موږ په دې څلورو ګناهونو پسې نه یو اړه